ملګرو زمونږ یو ډېر مشر او ډېر خوږژبی شاعر نور محمد شیدا ته خواست کومه چې هغې راشي او د خپل مزاحیه شاعرۍ غشي په مونږ باندې راووروي. جی څو شعرونه درته وایم، زما شعرونه خو ډېر ګډوډ وي، ډېر ښه کلامونه م واورېدل، نو زم درته یو څو شعرونه وایم. ارشاده. خیر دې ډولي ماره که درنه ده لږه غټه ده، نور په جنج کې څه دي بس همدغه زمونږ ګټه ده. واه خیر دې ډولي ماره که درنه ده لږه غټه ده، نور په جنج کې څه دي بس همدغه زمونږ ګټه ده. د دې خدمت پکې چې یو ذره درنه مانده نشي، د جنګ دپاره ښه ده خو د کار دپاره لټه ده. او مونږ په حلاله د لرې نه راوړې ده، خوږه خو به ضرور وي چې د ناستې ګوړې سټه ده. مونږ په حلاله د لرې نه راوړې ده، خوږه خو به ضرور وي چې د ناستې ګوړې سټه ده. او مونږ په حلاله د لرې نه راوړې ده، خوږه خو به ضرور وي چې د ناستې ګوړې سټه ده. خدای دې ورته خیر کړي چې هډوکي پکې مات نه وي، چا راته ویل را پرېوتلې نن د کټه ده. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. او سودا د یو ورځ نه ده، د تمام عمر سودا ده، ځکه نور محمد شیدا تړلې ملا په پټه ده. چې سړو ترېنه تر اوسه څه جوړ نه که، ښځې راووتې کرکټ پسې میدان ته، ښځې ښه په حفاظت باندې پوهېږي، اوس په ډېر کپونه راشي پاکستان ته. ډېره لا ډېره لا ډېره لا. او چې سړو ترېنه تر اوسه څه جوړ نه که، ښځې راووتې کرکټ پسې میدان ته، ښځې ښه په حفاظت باندې پوهېږي، اوس په ډېر کپونه راشي پاکستان ته. چرګې خود د یارې نه راځي بهر ته، پوډریانو کډه راوړې د ډېران ته. ډېر ښه دی، ډېره لا. لیډرانو ملا تړلې د ملګرو، وایي چې دا ځل به م لېږمه ګورستان ته. شینکیاری یې چې پې ښه ډکره ډکره کا، چې تی هلخ پیړمې کې اسمان ته. ډېره لا ډېره لا ډېره لا. او چې اوس یې پېښور کې نو اول غم د ټیکټ کوه، خلک دې د لږې مري خو ته ورته کرکټ کوه. خو ته ورته کرکټ کوه چې مور درته خوشحاله وي، خیر دی که بابا دې د غمونو ډکه جاله وي، تا چې د نن کار ورته پرېښودی په سباله وي، کویدنه به د نن سبا کې ټول عمره ټاله وي. بعضې کار ښکاره کوه او بعضې پټ کوه، خلک دې د لږې مري خو ته ورته کرکټ کوه. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېره ده. او په خپله بوډۍ مور او بوډا پلار باندې غیرت وکړه، ته خو زلمی مزدوری او مشقت وکړه، که داسې یار دې راغو ورله مالګه کې شربت وکړه، ملا وتړه غذا ته اراده د شهادت وکړه، که ډور نمله راغه نو ګزار پیدا راکټ کوه، خلک دې د لږې مري خو ته ورته کرکټ کوه. ډېر ښه دی، ډېر زبردست، ډېر زبردست. او په دې ګرانه ګرانۍ کې د خدای مهربانۍ کې فرق په نر او په جینۍ کې کیږي نه په اسانۍ کې، ګومس په سر کې ووهه ایکشنې په سګرټ کوه، خلک دې د لږې مري خو ته ورته کرکټ کوه. ډېر ښه دی شیدا صاحب. او دا دی چې خدای دې ګیر که د ښاریانو ولیمه کې، چې روټۍ ورکې د خولې په ځای سپېږمه کې. ما خو ویل جوړ د کوتري مشین لګیا دی، یا چیلۍ چا راسپړدلې د غرمه کې. ګوتې پاکې د روټۍ په درستخان کې، د غریب چې نور څه نه راتله کولمه کې. ښه انصاف یې خوراکونو سره وکړو، صدقات ته پاتې نشو په مجمع کې. نور محمد شیدا چې دا سزا دې یاد وي، بیا به نه ځې د زمرو سره رمه کې. ښه بل کلام به مورو قدرمنو ملګرو، خو دا وخت یو لنډه شانتې دمه د دمې نه پس بیا جی ملګرو د دمې نه پس بیا تاسو ته هرکلی وایو. او شیدا صاحب ناست یو بل ډېر خوندور کلام دی، اب هم د دې نه اورو. جی شیدا صاحب. مې خوله شوه جرابه په شاعرۍ کې، لا مې نشته تجربه په شاعرۍ کې، چې نه خیال او نه ردیف نه کافیه وي، لږې څومره عجیبه په شاعرۍ کې. ډېر ښه.
او کمی خوله شوه جرابه په شاعرۍ کې لا مې نشته تجربه په شاعرۍ کې چې نه خیال او نه ردیف نه کافیه وي لږې څومره عجیبه په شاعرۍ کې د نرس وی ستا خو خپله ډکشنري ده بس لفظونه ورټومبه په شاعرۍ کې هره ورځ د زړګي غوښې خوره په مینه نشته نهې چهارشنبه په شاعرۍ کې نور محمده چې څه لیکي ځان ته ګوره په چا ځان نه کړې بمبه په شاعرۍ دا سنجیده دی دا مزاحیه نه دی چې که خواږه د شونډو په لفظونو باندې مه لګوه مالګې زما په پرهرونو باندې مه لګوه څه چې دې وکړه ښه دې وکړه ګله ستا په خوښه هسې تهمت په قسمتونو باندې مه لګوه زما د زړه په وینو رنګ به تر ابده سره وي ګله نکریزې په لاسونو باندې مه لګوه هسې نرنګ دې د سرو شونډو پې تغیره نه شي نازکې شونډې په ګلونو باندې مه لګوه ډېره مهرباني نور محمد شیدا صاحب نور محمد شیدا د صدق او وفا په خاطر بلې لمبې په دیدنونو باندې مه لګوه ډېره مهرباني ډېره مهرباني جی زه باز همدومره کافي ده هو ډېر ښه دی جی ډېر ښه دی ډېره مهرباني د نور محمد شیدا صاحب نه پس اشفاق راهي د اکبرپورې زموږ سره قدرمنو ملګرو